د موسی علیه السلام کیسه د نیل سیند معجزه. یو وخت ډیر پخوا د مصر په خاوره کې یو ظالم پاچا فرعون واکمن و. هغه د بنی اسرائیلو قوم ته ډیر ظلم کاوه. د الله تعالی لخوا یو نبی پیدا شو چې نوم یې موسی علیه السلام و. کله چې موسی علیه السلام ماشوم و، فرعون امر ورکړ چې ټول نارینه ماشومان وژني. خو د موسی مور ډیر هوښیاره وه. هغې خپل زوی په یو کوچني صندوق کې کیښود او هغه یې د نیل سیند ته واچاوه. دا یې وکړه: ای الله، زما زوی وساته. صندوق د فرعون ماڼۍ ته ورسید. د فرعون ښځه اسیا هغه ماشوم پیدا کړ او ویې ویل: دا ماشوم ډیر ښکلی دی، زه به خپل زوی وګرځوم. الله تعالی موسی علیه السلام خوندي وساته او هغه په فرعون ماڼۍ کې لوی شو. کله چې موسی علیه السلام لوی شو، الله تعالی هغه خپل پیغمبر وګرځاوه. هغه ته یې ویل: فرعون ته ورشه او ورته ووایه چې یوازې الله عبادت وکړه. فرعون انکار وکړ او ویې ویل: زه خدای یم. موسی علیه السلام معجزې وښودې، خو فرعون ونه منله. آخر الله تعالی موسی او د هغه قوم ته امر وکړ چې له مصر نه ووځي. کله چې دوی د نیل سیند ته ورسېدل، فرعون له خپل لښکر سره پسې راغی. خلک وډار شول، خو موسی علیه السلام ویل: الله زما سره دی. الله تعالی موسی ته امر وکړ چې خپل عصا لکړه په اوبو ووهه، او حیرانونکې معجزه وشوه. سیند دوه برخې شو، وچ لاره پیدا شوه. موسی او د هغه قوم تیر شول، خو کله چې فرعون او د هغه لښکر په سیند کې داخل شول، اوبه سره یو شوې او ټول غرق شول.